دا یو ورو سوال کړی دی چې زه بیمار یم او داسې بیمار یم چې ما ته په خېټه کې همیشه یو مشین ووایه یا هغه کیلونه چې ورته وایي هغه لګېدلي د ستنو دپاره او هغه 15 ورځې بعد بدلوي ډاکټر یې بدله کړي بیا بله ولګوي بدله کړي دا زما ټول عمر مسله ده الله دې وله روغ صحت ورکړي او الله دې موږ ټول د بیماریانو نه ساتي روغ صحت باچایي ده چې خېټه کې صرف دقه سوری سړي ته همیشه جوړي او ستنې پکې وایي سوال دی ورور دا دی چې کله زه غسل کوم نو دغه ځای چې کوم دی د هغې خواوشا هغه باندې پټۍ لګېدلې ده په دې ځای باندې خو اوبه نه لګي نو زه به څه کوم جواب د دې مسلې هغه دا دی اسانه مسله ده که چېرته د دې لرې کول ممکن وي او ډاکټري اصولو کې دله نقصان نه ورکوي نو بیا خو به یې لرې کې او چې اوبه په دغه ځای ولګي موږ دا وایو چې ډاکټر نه تپوس وشي چې آیا زه دا لرې کولی شم او که نه که ډاکټر وایي چې دا ته لرې کولی شي دې کې څه نقصان نشته نو بیا خو دغه ځای په غسل کې لمدول څه دي لازم دي او هغه هله کېږي چې څه وشي چې دغه شی لرې کړي او که نه کېږي او په دې کې ضرري او ډاکټر یې ترې منع کړي نو بیا به په هغې باندې مسحه کوي لون لاس به پرې راکاږي باقي بدن باندې به اوبه واړولی شي غسل به وشي او دغه ځای به څه شي مسحه شي دا مسله د ډېرو علماو نه رانقل له سلفو علماو نه امام احمد بن حنبل رحمه الله بس یو کس راغی تپوس یې ترې وکړو د یو زخم چې د سړي په بدن کې زخم دی او ده پې دوایي لګولې ده که دی دا دوایي لرې کوي نو ده ته نقصان رسي او دی اودس چاردام کوي نو دی به څه کوي نو هغه ورته وایي که په ځان یریږي او دا دوایي لرې کول ده ته نقصان ورکوي نو دی دې پې مسحه کوي او دا زمونږ دا کوم تپوس یې شی دا مثلا دی په شان ده ورسېدی پې که نه یو سړی به وایي چې ښه نو په دې دلیل څه دی دلیل په دې باندې عام قانون دی فاتقوا الله ما استطعتم د الله دومره بندګي وکئ څومره چې کولی شئ او د دې سړي په وس کې دومره ده چې دی پې مسحه وکړي ښه نو بل دلیل ورسره واله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الله خپل لاسونه هلاکت ته مه ورچوئ او که دی دا دوایي لرې کوي یا دا شی لرې کوي د ده پکې هلاکت دی نو چې دا 2 آیتونه موږ راجمع کړو نو دا مسله ترې راووته پوه شوئ به اوس که نه